نن په کابل کې د داخلي او کورنیو تولیداتو د نندارتون څلورمه ورځ وه. په یاد نندارتون کې د افغانستان د سټنډر ملي ادارې عمومي رئیس الحاج مولوي فیض الله تمیم هم ګډون کړی و. د له ملان میډیا سره په خبرو کې زیاته کړه ولس ته ډاډ ورکوو چې بې کیفیته توکي به هیڅکله هم تولید نشي. د همداراز وویل چې هر څه په خپله او په ښه کیفیت سره تولیدیږي او خلک هم له حکومت سره پوره همکاري لري. زموږ ملک داسې سوی دی چې هر څه یې معیاري دي او حکومت متوجه دی، هر څه څاري ګوري، بیا کیفیته شی بندوي، کیفیت والا پرېږدي. نو د ولس لپاره غټ اطمینان دی. دا داخل خارجي سره دونه اطمینان نه لري. دا خو معلومه خبره ده چې دا صنعت و تجارت وزارت ایجاد کړی دی او ولس و امارت یعنې سره یو دي. همکاري څه کوي؟ یو همکاري یو سره یو وي، یعنې د ولس په فایده د امارت د تجار هم په ولس کې راځي. د دې ترڅنګ د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس نصیب خان هم له ملي نندارتون څخه د لیدنې پر مهال وویل چې دا ډېر ښه ادرس دی ترڅو د افغانستان د تولیداتو نمایندګي همدلته وشي. د زیاته کړه زیات خوښ یم چې په یاد نندارتون کې ګډون لرم او دا ډول نندارتونونه به په هیواد کې د خپلو کورني او داخلي تولیداتو لپاره ښه او مناسب بازار پیدا کړي. یقینا ډېر ښه ادرس دی چې د افغانستان د کلتور د صنعت او د تولید ډېره ښه نمایندګي وشي. او زه تېره ورځ راغلم په ټولو سټایلونو باندې وګرځېدم. نو زه په خپله د افغانستان په داخل کې چې ډېر ګرځېدلی اوسېدلی یم، خپله د دغو تولیداتو نه نه وم خبر. بیا نو یو فکر را سره پیدا شو د کرکټ بورډ د مشرتابه سره د نورو کارمندانو سره شریک کړو چې باید لوبغاړي هم دلته راوستل شي. کومه ټرافي چې موږ د پاکستان په خلاف جوړه کړې وه بیا هم ترې ګټلې وه د کالینې په حیث هغه هم راوړه. د لاجوردو نه مین اف د میچ جوړ کړی و هغه هم دلته راوړه. په همدې نندارتون کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړو هم ګډون کړی و. دوی له ملان میډیا سره په خبرو کې وویل چې ډېر خوښ او خوشحاله یو په داسې یو نندارتون کې ګډون کوو چې په هغه کې ټول داخلي او کورني تولیدات شتون لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي په داسې مهال په یاد نندارتون کې ګډون کوي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله را روانه میاشت له سریلانکا سره لوبې لري. نو زه خپله شخصا ډېر زیات خوشحالیږم او ډېر افتخار کوم چې دغسې پرمختللي ځایونه ګورم، شرکتونه ګورم. دا یو مثبت انرژي موږ ته هم راکوي چې انشاءالله افغانستان به په خپلو پښو درېږي. ډېر خوښ یم چې خپل وطن کې په کابل کې د خپل خلکو منځ کې او د خپل تولیداتو په منځ کې نو ډېر د افتخار ځای دی، نه یوازې موږ ټولو افغانانو لپاره، ځکه چې موږ څومره چې ستونزه لرو په داسې بخښونو کې، نو دا یو ډېره غټه خبر ده د موږ تاسو لپاره چې موږ اوس الحمدلله خپل تولیدات لرو. واقعا دا زموږ لپاره د ویاړ ځای د افتخار ځای دی چې موږ له خپلو تولیداتو نه لیدنه کوو. همدې باوجود هم ترڅو خلک راوبالو او خپل ملي لوبغاړي هم له نږدې نه وګوري او دا نندارتون کې دا زموږ وطنوالو چې چا په خپل لاسو جوړ کړي تولید کړي له هغوی هم لیدنه وکړي. نو دا مقصد دغه و. دا په داس حال کې ده چې دا نندارتون به 15 ورځې دوام وکړي او د دې نندارتون څلورمه ورځ وه چې په دې ورځ باندې هم یو شمېر دولتي چارواکو او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو هم ګډون درلود.